بسم الله الرحمن الرحیم. دا په خاک جبار کې د مڼو یو باغ دی. دغه نسل مڼې دا د میدان وردګو نه راوړل شوی ده. دلته ډېر ښه حاصلات کړي. مهمه پکې دا ده چې دا نسل مڼې خپل مڼه نه تلوي. نور نسلونه چې کوم دي هغه خپل مڼه تلوي، څه حصه پاتې کېږي او ډېر غورځي. خو دا نسل دا مڼه نه غورځي او ښه حاصل کوي. دا په رنګ کې د رنګ سور دی او دې سره خواته دا نورې مڼې دي چې هغه سپین رنګ لري. د دې حاصل هم ډېر ښه او دا علاقه چونکې یخ ده نو دلته مڼې ډېر په کرار پخېږي او خوند یې ډېر زیات وي. دا هم د سور رنګ مڼو نسل دی. خو د باغوانانو مهارت هم د دې نسل په زیات حاصل کولو لري. دوی ډېر زحمت کاږي او ډېره سره ورته چې هر کال د دې مڼو بیخ دوی نرموي، 1 متر شاوخوا ځمکه ورته نرمه کړي چې د سپرلي په موسم کې بیا د قوت واخلي. دا بڼ دی ډېر ښکلی مثمر بڼ دی او ډېر ښې مڼې کړي دي. د بڼ نه دې خواته دا نوې ونې دي. دا نوی بڼ دی او د دې ونې وړې دي خو ثمر یې کړی دی. دا بله نوعه مڼې دي چې رنګ نه سپین دی او دا ښکلی د مڼو یو ونه ده. ډېر ښکلی حاصل یې کړی دی، ډېر ښکلی رنګ لري. مخکې دا نورې ونې دي او د مڼو نه ډک دي. سعدنا